د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی، هغه ده چې د موبایل د کومې کمپنۍ چې د سیمانو ده، قسمه قسم کمپنیانې دي کوم چې د موبایل د سیمان خرڅوي او چلوي. وایي دوی داسې پروګرام کړی دی په دې سیم کې چې تا سره پیسې ختمې شي نو ته د هغوی نه پیسې اخیستی شي. مثال کې 15 روپۍ به تا ته راواړي، 50 روپۍ به تا ته راواړي او پیسې به درنه نه اخلي، بیا به درنه وروسته کټ کوي او زیاتې به درنه بیا کټ کړي. 50 یې درکړي 55 به کټ کړي، 50 یې درکړي 60 به کټ کړي. دا معامله سودي معامله ده که نه؟ که سودي معامله ده او که نه؟ الجواب هغه ده چې دا سودي معامله نه ده. هر مسلې کې د فتوی ورکولو نه مخکې باید کې سوچ پکار وي، علماو سره مشوره، علماو ته رجوع. په داسې قسمه خدماتو کې چې دا کمپنیانې ورکوي په دې کې اشتراک او شرکت جایز دی. د هغې وجه دا چې دی په تا باندې مال نه خرڅوي، دی په تا باندې یو فایده در خرڅوي چې ته د هغې نه فایده اخلي، او دا پوینټونه دي، دا پیسې نه دي. هسې ورته موږ په اصطلاح کې وایو 10 ریاله مو ته واچول او 100 روپۍ مو ته واچولې، دا په دې 100 روپو باندې تا له پوینټونه درکوي، په دې 10 ریاله باندې تا له پوینټونه درکوي. دلیل په دې باندې چې دا پیسې نه دي چې دا ته بیا استعمالولی هم نه شي، فایده دې نه شي اخیستی. بازار ته لاړ شي جامې به اخیستی شي، په دې موبایل کې چې کوم پیسې دي په دې کپړې اخیستی شي نه شي اخیستی. دا پوینټونه دي. یعنې کمپنۍ ته له اجازت درکو چې د دې تاریخ نه واله د هغه تاریخه پورې استعمال یې کا، دې د اجازت وایي، فایده یې تاله درکړه. او بعض علما وایي د دې داسې مثال دی لکه اجاره. اوس ته یو کس نه فایده واخلې چې دا ګاډی ماله راکا، زه به ګاډی چلومه، پیسې به هفته بعد درکم، دومره پیسې، خو چې وخت هم معلوم دی پیسې هم معلومي، دا پکې شرط دی، وخت معلوم دی پیسې معلومي. دلته هم دغه قصه ده که دې موبایل دې کمپنۍ ته اجازت درکو چې ته موبایل استعمال که د یوې هفتې پورې دومره استعمالولی شي، دومره ټیم دی، بیا به دومره پیسې ته نه کټ کېږي. نو په دې معامله کې څه حرج هغه نشته. والله اعلم.